هلته 15 پنجابیان چې سره کینی، یو واسم منیر د خواجه آصف دی او شهباز شریف دی، 3-4 کسان سره کینی، هغه که یو شی وغواړي هغه کیږي. یعنی ته غواړې اپریشن دې نه وشي، هغه 3-4 کسان کینی غواړي چې اپریشن دې وشي. آیا 15 میلیونه نفوس قام، یو تاریخي قام، د دغې د خبرې څه حیثیت شته دی چې د 3-4-5 پنجابیانو مشران چې کوم دي د دوی عسکري او سیاسي، د هغو د خبرې څه وزن شته دی؟ خاوره د چا ده؟ دا وطن د چا دی؟ چې څوک پریکړې کوي د دغې وطن متعلق، هغه خواجه آصف، هغه شهباز شریف، هغه عاصم منیر، آیا دلته 1 انچ ځمکه لري د پلار د نیکه یا په تاریخي طور باندې؟ نه لري. ځمکه ستاسو ده، وطن ستاسو دی، د قانونونو د تاریخونو نه په آباد تاسو یې، خو پریکړې به څوک کوي؟ فیصلې به څوک کوي؟ هغه څوک د ځای نه پته نشته چې رایې لیدلې ده هم که لیدلې هم نه ده. نو ستا د وطن اختیار ستا سره نشته دی. که ته یې آبادول وهم غواړې، که ته وهم غواړې چې دلته د اپریشنونه نه وي، که ته وهم غواړې چې خلک د کوره نه وځي، که ته وهم غواړې چې دلته د ولسونو سره ظلم نه وي، نو ستا خبره ځای نه نسي. که دا یې وغواړي د خبره ځای نسي. دی که وغواړي چې اپریشن کوم کېږي به، که وغواړي نه کوم نه به کېږي، که وغواړي اپریشن کوم خو منم یې نه، میډیا ده ورسره یو ډول خندا ده په تا پورې، هغه به در پورې وکړي. ولې داسې ده؟ په دې دا وجه ته درته راځم، داسې وجه څه شی ده چې د 6 کروړو یو تاریخي قام په خپله خاوره آباد قام د خپلې خاورې د خپل کلي متعلق یو خبره یو ځای ته نه رسېږي، خو د 4-5 کسانو چې هغه د دغې قام د دغې ملت نه دي، د هغو خبره عملي کېږي. هغه دا ده چې پنجابی واکدار سټیټ لري، انسټیټیوشن ادارې لري، فوج لري، بجټ لري، داخله یو نظام لري، خارجه یو تعلق لري. نن هغه 4-5 کسان نامونه به بدلېږي، نن دا دي پرون نور سبا به نور، خو چې دوی څوک خپل مشران جوړ کړي، هغه چې یو پریکړه وکړي، یو خواهش ظاهر کړي، یو فیصله وکړي، خو لاندې به خپل وفوجونو ته او خپلو ادارو ته، خپل انسټیټیوشنز ته، خپل داخلي نظام ته، هغه ته به یې ور فارورډ کړي، هغه به یې عملي کړي. پښتنو ته خو خواهش لرې، ته هم غواړې چې یو کار د ټول ملت غواړي چې داسې دې وشي او داسې دې نه وشي، خو البته څوک دي چې ته به هغه بیا ورته فارورډ کړي او هغه بیا عملي کړي. جرګې خو پښتانه هم کوي، دا اوسې کوي، هر وخت کوي، خو د دغې حل څه کېدلی شي؟ یعنې که جرګه وهم کوي، چلو تا جرګه وکړه، خبره دې وکړه، عملي کېږي به، عملي کوي به څوک؟ راځو و دغې پوینټ ته چې څنګه د دغې دپاره موږ ډېرې زیاتې خوارۍ او هڅې وکړلې، بیا بیرته په یو نام او په بل نام باندې یو ډول مسخرې پورې کېدلې. ملته، قامه، پښتنو، ستاسو د یاداشت مطابق، ستاسو د سترګو د لید مخ ته زه یو وړ یاداشت تاسو ته یادوم، ستاسو د مخه شوی دی. هغه د 11 اکتوبر د خیبر جرګې 26 نکاتو کې یوازې 2 نکات درته یادوم، بیا به لږ پوهه شئ چې دا څه شی و. یو نکته دا وه، یو شق دا و د هغې جرګې چې پښتانه به خپل ملي مرکز جوړوي، د پښتنو به یو ملي مرکز جوړوي. 100 جربه ځمکه د هغې ملي مرکز د جوړولو دپاره هلته د خیبر اولسونو درته درکوله، اعلان یې درته وکړو. پریکړه دا وشوه چې په دې ملي مرکز کې به هره ضلع او هر ګوند چې ټوټل 8 راځي، هر یو به داسې یو بل سیکریټریټ لري. بیا به په دې منځ کې د ټول ملت ملي سیکریټریټ او ملي جرګه حال سیستم، دغه ځای ته به د ضلعو مسلې راځي چې کوم ملي حیثیت لري، هلته به په ملي جرګه کې کار کېږي سیکریټریټ. دوم شق یې دا و چې د دغو پریکړو د عملي کولو دپاره به دا هر ډیسټریکټ او هر یو ګوند 3 زره کسان مختص کوي، چې 2,40,000 کسان، یعنې څه کم 3 لکه نفر لري. دا به دوی قوت وي، که دوی یو پریکړه کوله هغه به عملي کوي. پنجابی اکټیو سټرکچر سیستم لري، یعنې پنجابی که خبره کوي د هغې د عملي کولو دپاره هم یو نظام لري. ته که یو خبره کوي، ته که راټولېږې هم، ته که جرګې هم کوي، خو څوک به عملي کوي؟ همدغه خوارې مونږ کړې وې، دغه محنت مو کړی و. د دغې دپاره ملګري شهیدان شول، د دغې دپاره مونږ د خپلو ملګرو په جنازې باندې د ملګرو نه بلکې د ملت خبرې وکړې چې دا ملت سیال شي. د نورو په شان که دی سټیټ نه لري، سټیټس خو ولري، د دوی د خبرو د عملي کولو یو څه نه څه لار خو پیدا شي. کم سوچ دا وي چې تاسو به جرګې کوئ او دا پنجابی واکدار به تاسو د وطن متعلق چې کومې تاسو د خیرخواهۍ پرېکړې کړي دي هغه به دی درته عملي کوي. یعنې تاسو به پرېکړې کوئ چې اپریشن مه کوه، وسایل مه لوټه، او دا خبره به څوک درته عملي کوي؟ دا پنجابی واکدار به درته عملي کوي، پنجابی فوج. نه په 80 کالو کې مو دا دومره مړیو به وجود، دا 20 کالو کې دا 80 زره شهیدانو به وجود، د سلګونو زرګونو واړه او داسې په درجنو غټو اپریشنونو به وجود، د دومره لوټلو وهلو او رټلو به وجود. تاسو لا په دې فکر کې ناست یئ چې
چې ستاسو د خیرخواهۍ خواهشات چې کوم تاسو لرئ بیا پرېکړې کوئ هغه به دوی درته عملي کوي کار کوي څه شوي دي دا له دې ځای ته ناست دی دا لار وه خو خندا پورې وشوه په دې جرګه څه شوه منظور چیرې ورک شو هغه ورک شو وزړګیا ته چیرې ورک وي دغې جرګې نه ډایرکټ څوک نه دي تللي بیا میټینګونه شوي دي زه پکې موجود وم بیا یې اعلانونه کړي دي چې موږ شریک عمل کوو هېڅوک نه راتلل یوازې یو تنظیم له یو اړخه یې ټول مشرتابه په قید و بند کې وه بین پرې لګېدلی و بین معنا دا ده دهشتګرد تنظیم یې لیکلی و یو عمل یې نه شو کولی هر ملګری په شیډل 4 کې و تاسو د شیډل 4 نه پوهېږئ زموږ د صوبایي صدرانو د کور مخ ته شپه ورځ د پولیس ګاډي ولاړ وي ته د کور نه نشې وتی یعنې د شهیدانو پاتې خېته چې ځي هم دوی پرې جیلونه